بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیرالی او ستړي مشوي یم. ملګرو، په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته مسکولین او فیمینن کوم. مسکولین او فیمینن څه ته وایي دا ټول هر څه به درسه په مخکې کلاس کې شریکومه. که چېرته تاسو زموږ په چینل نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو، موږ سره په دې کلاس کې راسره مسکولین چې دا وی نر ته، بل موږ سره فیمینن وی ښځې ته. خدای پاک چې دا دنیا جوړوله نو په دې کې الله تعالی هر څه جوړه پیدا کړي دي، ځکه چې د دې نه بغیر ژوند ناممکنه دی. اوس څومره مسکولین او فیمینن دي دا زه تاسو ته په مخکې ویډیو کې شیر کومه. راځئ کلاس تر پایه پورې وګورئ. پهلنی ټکی موږ سره راسره هنټر چې کومه دی دا موږ سره مسکولین دی، یعنی نر دی یا سړی دی. نو هنټر وی ښکاري ته. د دې فیمینن چې کومه دی دا موږ سره هنټرس دی. فاونډر جوړونکی، یو څیز جوړونکی، یو ملک جوړونکی، دې لپاره موږ فاونډر استعمالو. د فاونډر چې کومه دی د دې فیمینن دی موږ سره فاونډرس. ټایګر وی زمري ته. نو ښځې ته به موږ څه وی چې کومه د زمري ښځی، نو هغې ته به موږ وی ټایګرس. نو ټایګر چې کومه دی دا موږ سره دی مسکولین او ټایګرس چې کومه دی موږ سره دا فیمینن دی. بوای هلک، بوای موږ سره مسکولین دی او ګرل چې کومه دی دا موږ سره فیمینن دی، یعنی جینۍ. ډرون د شاتو مچۍ. د شاتو مچۍ کې چې کم نری هغې ته وی ډرون، او کم چې پکې ښځی هغې ته وی بی. یعنی ډرون چې کومه دی دا موږ سره مسکولین دی او بی چې کومه دی دا موږ سره فیمینن دی. رام چې کومه دی دا وی ګډ ته. نو ګډې ته به څه وی د ګډ چې کومه ښځی هغې ته به موږ وی شیپ. فیکاک شترمر دا موږ سره نر دی، فیکاک. نو د ده چې کومه ښځی هغې ته به موږ په انګلیش کې وی فیهن. ټام چې کومه دی دا موږ ته وی نر پیشو ته په انګلیش کې وی ټام. د دې چې کومه ښځی هغې ته به موږ په انګلیش کې وی کوین. بور نر میلو، د دوانو ته موږ په انګلیش کې وی بیر، خو چې کم بیا موږ د هغې دپاره بیل د نر او د ښځې دپاره موږ استعمالو هغې ته وی نر ته وی بور، یعنی نر میلو، او ښځې ته کومه دی سو وی. کاب ډینګ ته په انګلیش کې وی کاب، نر ډینګ ته، او ښځې ډینګې ته مطلب وی فن. سټیلین اس، نر اس ته په انګلیش کې وی سټیلین، یعنی اس. او دا بل چې موږ څه کومه ښځه راسئ د دې، نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو میر، یعنی اسپه. ډریک بته، نر بتې ته په انګلیش کې وی ډریک، او ښځې ته په انګلیش کې وی ډک. نیفي خورۍ ته په انګلیش کې وی نیپی، یعنی دا مسکولین دی. د دې فیمینن چې کومه دی موږ سره نیس، یعنی خورزه. پویټ شاعر چې کومه دی دا موږ سره مسکولین دی، یعنی دا موږ سره سړی دی. نو ښځې شاعرې ته به موږ په انګلیش کې وی پویټس. سروینټ نوکر، موږ سره چې په کور کې کم نوکر راسي یا په اسپتال کې، نو دې ته موږ په انګلیش کې وی سروینټ. د دې چې کم مطلب فیمینن دی هغې ته به موږ وی میډ سروینټ. سن زوی چې کومه دی دا موږ سره مسکولین دی، یعنی نر دی، او د دې چې کم فیمینن دی موږ سره دا دی ډاټر، یعنی لور. انکل کاکا ته په انګلیش کې وی انکل چې کومه دی دا موږ سره دی مسکولین. د دې چې کم فیمینن دی دا دی آنټ، یعنی چاچی. برادر ورور، د برادر چې کم موږ سره دی سینونیم فیمینن چې موږ سره کم دی هغه دی سسټر، یعنی خور. فرینډ ملګری، فرینډ چې کومه دی دا موږ سره د دې چې کم فیمینن دی موږ سره دا هم دی فرینډ. فادر پلار، دا چې کومه دی موږ سره مسکولین دی، او د دې چې کم فیمینن دی دا دی مدر. بول غوی ته په انګلیش کې وی بول، نو د دې چې موږ سره کم فیمینن دی دا دی کاو. ډاګ سپی ته خو په انګلیش کې وی ډاګ، خو چې کومه ښځه سپی هغې ته به موږ په انګلیش کې وی بیچ، یعنی دا د ډاګ فیمینن دی. دا بیچ چې کومه دی دا د ډاګ فیمینن دی. لاین
شیر ته په انګلیش کې وي لاین، او چې کومه ښځه هغې ته به بیا موږ په انګلیش کې وي لاینس. کوک بانګي، بانګي ته په انګلیش کې وي کوک، خو موږ چې بیا کومه هغه ښځه هغې ته به موږ په انګلیش کې وي هین یعنی چرګه. بول چې موږ څه کومه راسره دا موږ نر هاتي دپاره هم استعمالولی شو، یعنی نر هاتي دپاره موږ په انګلیش کې بول استعمالولی شو، او کو چې کومه ده دا موږ د ښځې د هاتي چې کومه ښځه وي هغې لپاره موږ کو استعمالولی شو. خو دې دواړو ته په انګلیش کې ایلیفینټ وي. بک باراسنګه، باراسنګه ته په انګلیش کې وي بک، نر باراسنګه ته، او د هغه چې کومه ښځه هغې ته په انګلیش کې وي ډو. میل نر، او د دې چې کوم موږ څه فیمینن راسره دا به فیمیل یعنی نر او ښځه. مین سړی، سړی دا چې کومه دی موږ څه مسکولین دی، او د دې چې کوم فیمینن موږ څه راسره هغه دی وومین. ګرینډ فادر بابا، بابا ته موږ په انګلیش کې ګرینډ فادر وایي. دا ګرینډ فادر چې کوم موږ سره راسره دا دی مسکولین، او د دې چې کوم فیمینن دی دا به ګرینډ مدر. یعنی آسان ټکي دي. ګرینډ فادر مطلب مسکولین نر، یعنی یو کم کس چې تاسو ته پته لګي چې دا نر دی نو د دا به دې ته به موږ په انګلیش کې وایي دا مسکولین دی. کوم شی چې ښځه هغې لپاره به موږ فیمینن استعمالو. هسبینډ خاوند، خاوند چې موږ څه کومه دی دا موږ څه مسکولین دی یعنی نر دی، او د دې چې کوم فیمینن دی دا دی موږ څه وایف. سر جناب، ټیچر یا استاد دې ته موږ به په انګلیش کې سر وایي، خو چې کله ښځه نو هغې ته به موږ په انګلیش کې بیا سر نه وي، هغې ته به بیا موږ میډم وایي. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس. امید کوم چې تاسو به د دې کلاس نه ډېر څه زده کړي. ملګرو که چېرته تاسو په مسکولین او په فیمینن باندې نه یې پوه شوي نو بیا هم درته زه په یو څو سیکنډه کې د دې ایکسپلینیشن کوم. مسکولین چې کومه دی دا به موږ څه نري، او فیمینن چې کومه دی دا به موږ څه ښځی. یعنې تاسو له چې په هر ځای کې کوم داسې ټکي راځي چې هغه نر سره تعلق لري یعنی نري، نو هغې ته به موږ په انګلیش کې وایي مسکولین. او تاسو ته چې پته ولګي چې هلکه دا خو ښځه ده نو دې ته به بیا موږ په انګلیش کې فیمینن وایي. ملګرو به دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله ملګرو تاسو سره به په یو بله نوي ویډیو کې ملاقات کوم. تر هغې وخته پورې ما له اجازت راکئ او د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.